ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1404 هجري شمسي کال د قرب یا لړم 14مه چې د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول 14 نیټې سره سمون لري. درنو او قدرمنو لیدونکو، تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي تلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي تلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم د ځینو مهمو خبرونو سرټکي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ختیځ زون د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس د لغمان والی سره ناسته وکړه. په یاد ناسته کې میرمن کوټس د لغمان والی قاری بختیار معاص سره د خپل سفر موخه روښانه کړه. وی ویل چې د لغمان خلک اقتصادي ستونزې لري، نو هڅه کوي چې له دوی سره د همکارۍ زمینه برابر کړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې بېساري امنیت تامین شوی، خلک کولی شي له ډار پرته خپل فعالیتونه پر مخ یوسي، او د ملګرو ملتونو مؤسسې به هم د افغانانو د ژوند د ښه والي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي د لغمان والي څخه مننه وکړه چې لغمان کې د ملګرو ملتونو ادارو ته د فعالیت زمینه برابره کړي او هر اړخیزه همکاري ورسره کوي. په ورته مهال د لغمان والي قاری بختیار معاص د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس میرمن کوټس څخه مننه وکړه چې لغمان ته سفر وکړ. ښاغلي معاص د ملګرو ملتونو له مرستو هم مننه وکړه. وی ویل چې د لغمان ولسونه په بیلابېلو برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه کډوال او بېوزله خلک چې اړتیا لري، نړیوالې ادارې باید خپلې مرستې ورسره جاري وساتي. د لغمان والي تېره ورځ د UN اداراتو سره په ناسته کې هم د مؤسساتو استازو ته د لغمان والي تېره ورځ د UN اداراتو سره په ناسته کې هم د مؤسساتو استازو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. لغمان والي ښار کې د ګڼه ګوڼې د کمولو په موخه له یو شمېر مسؤلینو سره ناسته وکړه. د دې خبر نور جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان والي قاری بختیار معاص د مهترلام ښار د موجودې ګڼه ګوڼې د راکمولو په موخه د یو شمېر مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې ناسته کې د مهترلام ښاروال مولوي رحمت الله شهامت، د ترانسپورت رئیس شیرین آغا اخونزاده، د ترافیکو مدیر مولوي حبیب الله مبارز او د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلینو ګډون کړی و. لغمان والي په ناسته کې ټولو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د ښار نظم مراعات کړي او د ګڼه ګوڼې د کنټرول لپاره لازم اقدامات ترسره کړي، څو د ښار خلک له روانو ستونزو خلاص او پر وخت خپلې ستونزو ته رسیدنه وکړي. ورته مهال یادو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د ښار نظم به په جدي ډول تر کنټرول لاندې ونیول شي، او یاده یې کړه چې له یو ترانسپورتي شرکت سره هم خبرې شوې دي چې ډیر ژر به عملي چارې پیل شي. د ابراهیم خیلو قوم یو شمېر کوچیانو د لغمان له والي سره ناسته وکړه. د دې خبر جزئیات زین الدین حقیار په راپور کې. د ابراهیم خیلو قوم یو شمېر کوچیانو د لغمان والي قاری بختیار معاص سره ناسته وکړه او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په پیل کې یا د کوچیانو د ولایتي ادارې هڅې وستایلې او ویل چې تلې د دوی ستونزې اورېدلي او حل لارې ورته لټولې دي. یا د کوچیانو ویل چې طبی کنج او د کډوالو شهرک اړوند د مالونو اوبخور او مالچر دی، غواړي چې اوبخور او مالچرې خراب نشي او د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. د لغمان والي قاری بختیار معاص راغلو کوچیانو ته د ستونزې د حل ډاډ ورکړ او ویل چې د دوی اوبخور په نظر کې نیول شوی دی او نه به تخریبیږي. د دې ترڅنګ عریضه یې اړوند د مرجع ته راجع کړه ترڅو ستونزې ته یې رسیدنه وشي. لغمان کې پولیسو 4 تنه د عامه نظم د اخلال او غلا په تور ونیول. د لغمان ولایت د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د مهترلام ښار د 2 امنیتي حوزې اړوند د باغ میرزا په سیمه کې 4 تنه د عامه نظم د اخلال په بیلابېلو سیمو کې د غلا او خلکو ته د مزاحمت په تور نیولې دي. د نیول شوو کسانو څخه 2 میله توپنچې، 4 سیټه زیرک موبایلونه، 6 دانې ټابلیټکا او زیکپ ګولۍ ترلاسه شوې دي. یادو کسانو د پلټنو پر مهال په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې ډیر ژر به د قانون له مخې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
په خبرپاڼه کې راغلي د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ د قانون د حاکمیت د ټینګښت او د خلکو د امنیت د تامین په موخه خپلې مبارزې ته ژمنه ده او هڅه کوي چې د ټولنې د سولې او نظم د ساتنې لپاره هڅې ترسره کړي. د لغمان ولایت د وروژنې امریت په یو فابریکه کې د اورلګیدنې د زیاتوالي مخه ونیوله. د دې خبر نور جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. نن سې شنبه غرمه مهال 11 بجې د لغمان ولایت د امنیه قمندانۍ د وروژنې امریت منصوبینو د قرغیو ولسوالۍ لومړنۍ امنیتي حوزې اړوند د زنګورې په سیمه کې د محمد دیدار په نوم د یو تن ګوړې جوړولو فابریکه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې اورلګیدنه مهار کړه. د وروژنې امریت منصوبینو د پیښې له رامنځته کېدو وروسته په وخت ساحې ته رسېدلي او د چټکو هڅو په پایله کې د اور د پراخېدو مخه نیولې ده. په دې اورلګیدنه کې د فابریکې مالک ته شاوخوا 20,000 افغانۍ مالي زیان اوښتی، خو د وروژنې د امریت د پر وخت اقداماتو له امله 300,000 افغانۍ په اندازه د نورو مالي تاوانونو مخه نیول شوې ده. د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ له ټولو ښاریانو غوښتي دي چې له اور څخه د خوندیتوب اصول دې په پام کې ونیسي ترڅو ورته پیښې تکرار نشي. د لغمان ملي تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا و زموږ د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښې چارې.